اللہ رسول فرمائی چې هر مشکل تا ته پیښ سو تدا ووایه چې انا لله و انا الیه راجعون. حتی ستا د چوټو تسمه وشلېدله انا لله و انا الیه راجعون ووایه. یو ورځ پیغمبر صلی مبارک ناست دی، هغه ډیوه یې بله کړې وه، چراغ مړ سو. چې مړ سلو هغه اور بند سلو، د الله رسول ویل انا لله و انا الیه راجعون. صحابي پوښتنه وکړه، ول یا رسول الله ته پر دې باندې هم انا لله وایه؟ الله رسول و دام یو مصیبت دی، دام یو مشکل دی، دام یو پریشانی ده، موږ ټوله د الله د الله و طرف ته به ځو. او بیا د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره روایت دی، فرمایي وایي چې کله چاته مشکل پیښ غم راغلی، دی راولاړ سو په دې غم کې د هغه خبره وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون، چې په دغه ورځ الله رب العزت وده ته کم اجرونه ورکوي. بیا یو کال بعد هغه مشکل د ته ورپه یاد سو چې انا لله